په بل روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي هغه راوی خو سیدنا ابو هريره رضی الله عنه د دې راوی بیا سیدنا جابر رضی الله عنه دي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذكر ولا أنثى إلا على رأسي جرير معقود حين يرقد بالليل. داس یو سړی نسته چې دی د ماخستن بيدیږي د ده پر سر باندې د ده پر بستره باندې د شیطان رسی نه ځړیږي. هر انسان که نری که ښځه شیطان خپله رسی ور باندې وځړوي. فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة. که چیرې دی راپورته سو د شپې او د الله تبارک وتعالی ذکر یې وکړي نو الله رب العزت هغه غوټې چې شیطان ور باندې ورکړي دي د کسالت د بېدینۍ د خباثت او د الله د نافرماني او ټوله شپه په غفلت کې تېرول نو هغه غوټه خلاصه سي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي وإذا قام توضأ وصلى انحلت العقد. که چیرې راولاړ سو اودس یې تازه کړي او لمونځ یې وکړي الله رب العزت یې بله غوټه هم خلاصه کړي. واصبح خفيفا طيب النفس قد اصاب خيرا. او کله چې دی دا اودس تازه کې لمونځ وکړي نو الله یې هغه شیطاني کلمات د کسالت د خباثت د بېدینۍ هغه الله رب العزت ځینې ایسته کړي نو دی ډېر خوشحاله زړه سپک بدن بیداره تکړه الله رب العزت د ټولو ورځې خیر نصیب کړي د خیر خاوند شي. دریم روایت دی د دې حدیث شریف روایت ابن حبان ابن خزیمه دواړو کړی دی.